बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। د روحستان ټي وي ګرانو کتونکو زه اجمل خوږمن تاسو ته د یو نوې موضوع سره حاضر یم. ګرانو کتونکو له موجوده حالاتو تاسو ټول خبردار یئ چې د کرونا وبا له وجې ټوله دنیا ولاړه ده او ژوند تر کافي حده ودرېدلی دی. کرونا وبا که یو اړخته ټول عالمي ملکونه متاثره کړل او یو ویره او یو مسلسل خوب یې جوړ کړی دی. خو په دې ویره او په دې خوب کې څه داسې هم شته کوم چې د انساني بقا دپاره د یو زیري نه کم نه دي. راځئ چې په دغې باندې رڼا واچوو. ګرانو کتونکو اوزون لیر هغه محافظ دی کوم چې د نور د لوري هغه شعاګانې کومې چې د ځمکې اړخ ته راځي په خپل وجود کې جذب کوي او دا خطرناکې شعاګانې په انساني وجود کې د کینسر غوندې موذي مرض پیدا کولو توان لري. د تیزۍ سره صنعتي ترقۍ او بېجا استعمالاتو د اوزون لیر دغه وجود دپاره خطره پیدا کړه او د اوزون لیر دغه وجود په کمېدو شو. د اوزون لیر کمېدل د انساني بقا دپاره یو سنګینه خطره وه. خو د موجوده لاکډاون له کبله که یو اړخته صنعتونه ودرېدلي دي او ترانسپورټ بند شوی دی نو هغه خطرناک ګیسونه کوم چې د اوزون لیر دپاره خطره وه هغه ختم شوي دي او د آرکټیک اوشن د بره چې په اوزون لیر کې کم خول کم سوری و د ساینسدانانو د وینا مطابق هغه خود به خود جوړېدل شروع شو کوم چې د انساني بقا دپاره یو زیر. د موجوده لاکډاون له کبله هغه خطرناک ګیس مقدار هم په فضا کې کم شوی دی کومې ته چې موږ نایټروجن ډای اکساید وایو. د ساینسدانانو د وینا مطابق که چېرې دا ګیس 200 مایکروګرامه پی میټر شتون ولري نو د انساني مرګ کولو توان هم لري. دا خطرناک ګیس د ګاډو او د صنعتونو نه بره فضا ته ځي کوم چې د موجوده حالاتو له کبله مکمل توګه باندې بند دي او په فضا کې د دې ګیس مقدار په کمېدو دی. ګرانو کتونکو آبي آلودګي نه صرف د انساني ذات بلکې د آبي مخلوقاتو دپاره هم یو مستقله خطره وه او مختلف آبي مخلوقات یې د معلوم کېدو سره مخ کړي وو. د موجوده لاکډاون له کبله هغه صنعتونه او هغه استعمالات بند شوي دي کومې به چې آبي آلودګي پیدا کوله او آبي آلودګي په کمېدو ده. د آبي آلودګۍ د کمېدو سره هغه ځناور هم په ښکارېدو شو کوم چې د معدوم کېدو سره مخ شوي وو او له ټولې دنیا نه رپورټونه راغلي دي چې هغه آبي مخلوقات کوم چې د معدوم کېدو سره مخ وو واپس خپل ماحول ته راغلي دي کوم چې یو مثبت خبر دی. هوایي آلودګي کوم چې د هر زیروخ دپاره یو مستقل مسله ده او د دنیا هغه ښکلی مخ یې ناولې کړی دی کوم به چې د جنت منظر پیش کوو. د موجوده لاکډاون د کبله که یو اړخ ته ټول صنعتونه ولاړ دي او ترانسپورټ ختم شوی دی نو په دغه آلودګۍ کې کافي حده پورې کمی راغلی دی او د دنیا هغه زوړ رونق بحال شوی دی. ګرانو کتونکو موجوده حالات که له ټولې دنیا دپاره یو مستقل چیلنج دی نو له دې وبا له وجې موږ څه داسې سبقونه هم زده کړل چې د راتلونکي دپاره یې لایحې عمل جوړ کړو. که موږ وغواړو چې دغسې یو هفته لاکډاون کوو نو د ژوند او د دنیا هغه زاړه رنګونه به بحال وي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. والسلام.